تیره ویډیو یو جوړه کړه چې څنګه کولی شو په پیش جمپ اپلیکیشن البته دغه گیم کې اکاونټ جوړ کړو او پیسې ترې وګټو. او بیا مې ستاسو لپاره یوه ویډیو راوړې وه چې څنګه کولی شو دې کې کوم کوین چې وي دوستانو دغه کوین تاسو کتلی شئ چې دغه موږ چینج کړو ډالرو ته یې واړو تبدیل یې کړو. دغه کوم کوین چې موږ ګټو دا څنګه موږ کولی شو چې ډالر ته یې ایکسچینج کړو او تبدیل کړو. او ما تاسو ته هغه ویډیو کې ویډرا ثبوت هم ښودلو په دوهمه ویډیو کې خو لیکن انټرنیټ کار نه کولو یو څه ضعیفه و. نو همدې وجې نه ما تاسو لپاره دغه ویډیو راوړله چې څنګه کولی شو دغه ډالر یعنی ایچ ډي ټي ویډرا کړو او خپل باینانس یا ټرسټ والټ ته ولیږو. نو دوستانو کله چې دغه تاسو راخلاص کړئ راځو په لاندې ویډرا برخه باندې کلیک اخلو. کله چې دوستانو موږ په ویډرا برخه باندې کلیک ورته واخلو دلته موږ سره چې دی 0.4 یو اس ډي ټي دی او 2.9 پولیګون میټیک دی او 0.15 دبلیو ای ټي ایچ دغه کرنسي دی او بي ټي سي هم سره 0.014 دی. یعنی کرنسیانې نه موږ سره ډېرې دي خو د دوی لیږل هم خپل شرایط غواړي ځان ته. نو دغه لاندې کرنسیانو لیږل بیخي زیات شرایط دي. نو همدې امله موږ راځو یو ایچ ډي ټي لیږو. راځو دغه ویډرا برخه باندې دوستانو کلیک اخلو. کله چې په ویډرا برخه باندې دوستانو موږ کلیک ورته وایستو راځو په دغه ویډرا باندې کلیک اخلو. نو دوستانو ما تاسو ته وړاندې هم ویلي وو چې دغه کرنسي چې کومه ده دوستانو دغه تاسو سره حتما باید در سره وي. دغه ډیمونډ کرنسي دی دوستانو ډیمونډ کوین دی او دغه شین غمی چې ورته لیکلی دی باید دغه تاسو سره وي. ما سره تقریبا 40 در سره دی خو ځکه غواړم 0.1 یو اس ډي ټي ولیږم ما ته به 15 ډیمونډ کرنسي پکار وي تر څو دغه زه ولیږم. که $1 لیږم 2.5 او که $10 لیږم 2.5. نو داسې دغه کرنسي څنګه ترلاسه کولی شو دوستانو دغه څنګه پیدا کولی شو دا ویډیو کې تاسو ته ښایم وروستی شیبه کې. خو راځو لومړی ویډرا ته دوستانو. زه غواړم چې 0.1 یو اس ډي ټي ولیږم 15 ډیمونډ ما څخه کټ کوي. راځو په ویډرا باندې کلیک دوستانو ورته اخلو. کله چې ویډرا باندې کلیک واخلو نو موږ تاسو لږه شیبه انتظار کوو تر څو دلته موږ ته بله صفحه راخلاصه شي. راځو دلته آی ایم ناټ روباټ باندې کلیک ورته اخلو. بیا دوستانو کله کلیک واستو بیا هم لږه شیبه انتظار باسو تر څو بله صفحه ته لاړ شي. نو دوستانو دلته موږ ته راځي وایي دلته موږ ته لیکلي دي چې ستاسو دلته په دغه کې د کومې زینې چې ښکاري همدغه دوستانو انتخاب کړئ. نو دغه موږ انتخابوو دوستانو. اوس ګورو چې دغه کار کوي او که نه. ښه دوستانو هغې خو هېڅ کار ونه کړو. راځو اوس دلته بل تصویر ته او دغه ویریفای باندې دوستانو کلیک اخلو. دغه کیپچر دوستانو دغه باید تاسو حتما ورته بشپړه کړئ تر څو دوی ډاډمن شي چې تاسو روباټ یاستئ او که نه یاستئ. نو دلته بیا راځو دوستانو بله موږ ته دغه راکوي دغه دواړه غلطې وي. نو دلته موږ ته دوستانو د ترافیکو لیټ ښایي چې تاسو دغه ترافیکو لیټ چې دی هغه انتخاب کړئ. نو راځو همدغه انتخابوو اوس کې باندې کلیک اخلو. ښه دوستانو نو موږ ته بیا داسې صفحه راځي. اوس راځو موږ او تاسو په دغه ویډرا برخه باندې کلیک اخلو. کله مو چې په دې باندې کلیک وایسته دوستانو نو راځو دلته لږه شیبه انتظار باسو. نو دوستانو ما خو پاس ادرس له اوله په دې کې اډ کړی و د پولیګون. نو ما ته ویډرا چې دی هغه اتوماتیک وشوله دغه ادرس ته. نو تاسو کولی شئ دغه ادرس له دې ځای څخه چینج هم کړئ دوستانو. له دې ځای څخه تاسو چینج کولی شئ. نو دلته تاسو ته ما ویلي چې تاسو به راشئ د پولیګون ادرس به راواخلئ چې له هر ځای څخه یې راخلئ باینانس یا ټرسټ والټ څخه یې راخلئ نو راواخلئ. زه تاسو ته راښایم چې څنګه کولی شو دغه ادرس راواخلو له باینانس څخه. راځو دوستانو باینانس باندې کلیک اخلو او باینانس موږ په خپل موبایل کې راخلاصوو. چې کله تاسو دوستانو راخلاص کړئ را به شئ لاندې والټ باندې به کلیک واخلئ او را به شئ دلته بیا دغه ډیپوزیټ اپشن ته. کله چې دغه ډیپوزیټ اپشن ته تاسو راغلی او نو را به شئ اوس دلته به تاسو خپله یو اس ډي ټي کې پولیګون راواخلئ. نو لږه شیبه انتظار کوو تر څو دغلته موږ ته کرنسیانې راخلاصې کړي. راځو دوستانو سپاټ ته او سپاټ کې په دغه ډیپوزیټ باندې کلیک اخلو او دلته موږ تاسو لږه شیبه انتظار کوو تر څو اوس موږ ته کرنسیانې راشي او موږ په دې کې خپله کرنسي ترلاسه کوو او د هغه لینک چې دی هغه پیش جمپ دا گیم ته ولیکو تر څو موږ ویډرا لپاره سیټ شي. نیټ دوستانو بیخي ضعیفه دی همدې وجې نه بعضې وخت کار نه کوي. ښه دوستانو کار یې وکړو. راځو یو اس ډي ټي ته په دغه یو اس ډي ټي باندې کلیک ورته اخلو.
پرې باندې ستاسو کله موږ تاسو کلیک واخیستو لاندې راځو تاسو پاس تاسو دلته BNB سمارټ چین نه انتخابوئ تاسو به لاندې راشئ لاندې برخه کې تاسو ګورئ پولیګون دوستانو دغه پولیګون باندې به کلیک واخلئ موږ دې ته ویډرا په پولیګون کوو راځو دغه ادرس داسې دوستانو موږ او ستاسو کاپي کوو او تاسو به هلته چې کله بیا دغه گیم کې کله چې تاسو ویډرا کوئ او را به شئ همالته به دغه ادرس پیسټ کړئ او دغه گیم کې به ورته پیسټ کړئ نو دوستانو تاسو دلته کله ادرس ورته پیسټ کړئ نو اوس تاسو ته ښایم چې موږ څنګه کولی شو په دې کې دغه کوم کوین چې دي دغه پیدا کړو راځو انوایډ باندې دوستانو موږ تاسو کلیک اخلو کله چې په انوایډ باندې کلیک ورته واخیستلو نو دلته دوستانو زموږ خپل ریفرل کوډ دی او دغه ریفرل کوډ له نورو دوستانو سره شریکوو او کوم ملګری چې موږ راولو موږ ته په هر ملګري باندې 8 همدغه ډیمونډ کوین راکوي او دغه باندې کولی شو موږ بیا ویډرا وکړو ما تقریبا 15 ملګري راوستلي وو او 40 کوین یې راکړي وو نو تاسو هم کندا شانتې مخته پسې لاړ شئ تر شلو دېرشو پورې ملګري ورته راولئ دغه گیم ته نو تاسو کولی شئ بیا تر $1 او $2 او $10 پورې هم دوستانو ولیکئ چې څومره پورته ملګري ورته راولئ همدومره تاسو کولی شئ ویډرا زیاتې ترې وکئ نو دوستانو ویډیو نوره نه اوږدوم دغه ویډیو پر همدې ځای پای ته رسوم تر بل ویډیو چې بیا به زه راځم په لوی الله هم سپارم